سلامونه ټول دوستانو ملګرو ته زموږ سلام ورسېږي. هیله لرم چې زموږ ملتیا مو کړې. زه یم طوفاني جانان. دوستانو نن په دې ویډیو کې داسې خوندوره طریقه تاسو ته ښیم چې هره کوم ویډیوګانې تاسې وغواړئ همدغه شانې کې جوړه کړئ شه. زما څخه ډېر ملګرو دا پوښتنه کړې وله چې آیا طوفاني جانان دغه ویډیوګانې چې ته جوړوې په مثلا په ټیک ټاک کې اپلوډ کوې، په هر چیرې کې اپلوډ کوې، نو دوی ته څنګه جوړوې؟ انشاءالله دوستانو په نننۍ په ویډیو کې ټول طریقه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ همدغه شانې کې ویډیوګانې جوړې کړئ شه. بیا په ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ، بیا په یوټیوب کې اپلوډ کړئ، هر چیرې اپلوډ کوئ، هغه د تاسو کار ده. مثلا چې ما دغه رقم ویډیوګانې جوړې کړي لکه چې څنګه تاسو ته ښکاري دلته چې ما جوړې کړي دي شه، په ټیک ټاک مې اپلوډ کړي دي شه، هر چېرته مې اپلوډ کړي دي، په ډېر ښایسته ډیزاین کې راغلی دي شه. نو دا تاسې هم جوړولی شئ دوستانو. لږ فکر غواړي چې تاسو دغه ویډیو تر اخره وګورئ نو کولی شئ جوړې کړئ. اول به دوستانو راسو د اوله برنامې نه شروع کړو. اول برنامې ته به راسو. چې کله اوله برنامې ته به راغله دوستانو شه، اوس به چې تاسو کوم موزیک باندې تصویر لګوئ، اول تاسې پر موزیک تصویر ولګوئ. کله چې تصویر ولګوئ بیا دویم برنامې ته وځو شه. اوس به راسئ دغه موزیک به تاسې کلیک کړئ شه. مثلا زه غواړم چې دغه ستاسو ته یو تصویر ولګوم چې خپل د خوښې په دغه تصویر باندې دې جوړ کړم. نو چې کله مو کلیک کړئ دوستانو شه، چې کله موزیک مو کلیک کړئ بیا به راشئ دغه موزیک دغه بغل ووهئ. چې کله مو دا ووهل دوستانو دغه اپ سایډ به تاسو ته راوړي شه. اوس به راشئ رابشئ دا کلیک کړئ، دغه درې ټکي تاسو ته ښکاري، دغه درې ټکي کلیک کړئ. چې کله مو درې ټکي کلیک مو کړلی شه بیا به دغه اپ سایډ به تاسو ته راوړي. کله چې دغه اپ سایډ راوړله دغه د تصویر ځای ښکاره کېږي شه. دغه تصویر ځای کلیک کړئ. تصویر ځای چې مو کلیک کړله اوس له موږ څخه تصویر غواړي وایي چې تاسو کوم تصویر لګوئ هغه تصویر ورکړئ. خو زه به راشم دغه لاندنۍ خانې ته به راشم. لاندنۍ خانه چې مو کلیک کړل دوستانو شه، دلته به زه به خپل د ګوشي څخه یو تصویر به راواخلم چې هر تصویر ما غوښتی لګوی مې هماغه تصویر به راواخلم. صحیح شو. نو وبګرځم تصویر پیدا کړم. تاسې همدغه رقم راشئ یو تصویر پیدا کړئ ورباندې یې لګوئ شه. نو ډېر اسانه کار ده، دومره وړه کار نه ده. د تصویر پیدا کړم. اوس زه غواړم دوستانو دغه تصویر ته ولګوم. صحیح ده. همدغه موزیک باندې لګوم. چې کله په موزیک مو ولګوله دا دې ولګېدی نو بیا به څه کوئ؟ دغه اول ټکي باندې کلیک واخلئ شه. کله چې اول ټکي مې کلیک واخیستله نو بلکل به موزیک باندې هغه کس به ولګېږي. دې برنامې څخه ووځئ، شاته راسئ، بیا به راشئ دوستانو دومې برنامې ته به راسئ. دغه دومې برنامې چې کله راغلی شه هغه تاسو چې کوم موزیک باندې تصویر لګولی د هغه موزیکان ټول درته ښکاره کېږي. صحیح ده. راشئ دغه سایډ به تاسو ته راوړي شه. کله چې دغه سایډ راوړله بیا راسئ تاسې په دغه اوله کلیک باندې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیستله شه نو ګورئ هغه کوم تصویر چې موږ لګولی وو پر موزیک باندې هغه یې دلته راښکاره کړئ شه. موزیک کلیک کړئ. کله چې کلیک کله موزیک مو کلیک کړئ نو بیا راسئ دغه لوډ اپ سایډ واسئ. لوډ اپ سایډ مو ولیکم بیا به راسئ همدغه صفحه به تاسو ته راوړي. بیا به دا واسئ دا چې مو ویله بیا راسئ موزیک راولئ چې څنګه ولګېدی که نه. ښه دوستانو دغه دی تاسو همدغه رقم جوړولی شئ. لکه چې څنګه تصویر به هغه ستاسو تصویر به داسې ولول شي شه، شاوخوا به یې دا تیارې به شي. نو ګورئ دوستانو دلته ډېر اپلیکیشنونه لري شه. اپلیکیشنونه تاسې کتلی شئ دلته پر هر ویب سایټ باندې تاسې جوړوئ. ګورئ مثال زه پر دغه ویب سایټ جوړوم. صحیح شو. نو دا تاسو لږ لنډ ده. صحیح ده. کوم چې اوس تاسو جوړوئ هم چې پاس تاسو جوړوئ دلته هغه اپلیکیشنونه لري. دلته هر ویب سایټ چې تاسو کلیک کړئ هر ویب سایټ راوړي. صحیح شو. اوس زه پر مثال دغه ویب سایټ باندې جوړوم یا په دې ویب سایټ باندې جوړوئ. او یا په دې ویب سایټ باندې جوړوئ لکه دا شان راشي. دلته مکمل اپلیکیشنونه لري دوستانو زموږ څخه ویډیو زده کېږي شه. نو په دغه شکل باندې هم تاسې جوړولی شئ. نو زه ویب سایټ انتخاب کړم. هغه هغه سایټ چې ما خوښ شو په هغه سایټ باندې جوړوم. صحیح شو. نو هر کومه سایټ لري دوستانو شه، زه دغه سایټ انتخابوم اوس یې جوړوم. صحیح شو. بیا به راسره جوړولو مکمل طریقه به تاسو وښیم. نو دا چې دا د جوړولو ځای ده. صحیح ده. دا چې مې کلیک کړله نو تاسو بلکل دغه ویډیو به جوړ شو، سلیکټ به شي. نو دلته به دوه اپډیټ راپورته کړي شه. ګورئ چې تاسو کله لنډه جوړوئ لنډه دلته جوړېږي. صحیح ده. که چېرې هغه ستاسو سیسټم اوږده وو ډېر اوږد وو په هغه یې جوړوئ چې مثال یا 6 دقیقې 10 دقیقې راشي هغه به پر دې اپ سایټ جوړېږي شه. اوس زه غواړم چې زما سم په لنډه پروا نه کوي بیا په هغه اوږده اپ سایټ باندې جوړوم. صحیح شو. دا به کلیک کړئ شه. دا چې مې کله کلیک کړله دا چې مې کله کلیک کړله
دا به بالکل له موږ سره به جوړ شي دوستانو. ښه لږ انتظار به ورته وکړو چې دغه اصل سطح ورسېدی، بیا به انشاءالله جوړ شي. دوستانو ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ، تر ملګرو پورې ورسوئ. ډېر مزې ټینګ دی دوستانو. تاسې کولی شئ همدغه شان ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، ځکه چې موږ خپل چینل کې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو تر څو تاسې استفاده ځینې واخلئ. صحیح ده. نو همیشه موږ ښایسته فعالیت کړی ده، نو ډېر ګټونوال کې له موږ څخه ونه نن کړې ده. نو تاسې کولی شئ ځان ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. زموږ هر چینل تاسو داخلي شئ، په هر چینل کې موږ داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. ښه ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ. نو دا جوړ شو دوستانو. ښه به دا جوړ شو، لوړ به شي خپل د ګوشي تنظیمو ته به لاړ شي، هغه ویډیو به تاسې راولئ. همدغه چې جوړه شو. صحیح شو. ښه دا اوس دوستانو جوړ شو، لکه څنګه ما جوړ کړل تاسې هم دغسې جوړولی شئ. که غواړئ په دې برنامه کې یو لږ تغیرات ورکړئ، دلته تاسو تغیرات هم ورکولی شئ. رابه شي دې برنامه ته. ښه نو دا به کلیک کړئ، کلیک یې کړئ. چې کله مې کلیک کړل دوستانو، ښه نو راسئ جمع ته راسئ. جمع چې مې وویله دغه ویډیو سلیکټ کړئ. دا ویډیو چې کله سلیکټ کړل دوستانو، دلته تغیرات ورکوئ، تغیرات هم ورکولی شئ. په ښایسته ډیزاین کې لږ زحمت وباسئ، ډېر ښایسته ویډیو جوړولی شئ. ښه نو رابسئ دلته دا ځای کلیک کړئ. ښه دا چې مې کله کلیک کړل دوستانو، دغه اپسیټونه راوړي. نو دا به زه لرې کړم، ګورئ دا به زه لرې کړم چې داسې ښایسته ډیزاین کې به جوړ راشي. صحیح شو. همدغه شان کې راسي. اوس ښه دلته اوس نور سیټینګونه نور شیان موږ ورکولی شو، خو دې برنامه کې دا د ځانه لري. صحیح ده. دا د ځانه لري، تاسې ډاونلوډولی شئ. اوس دلته دغه اپسیټونه لري، دا تاسو په نیټ اول خلاص کړئ، بیا بې نیټ هم کار کوي. صحیح ده. نو دغه دوی برنامې چې دا کوم ویډیو چې جوړه شو دا بې نیټه کار کوي، تاسو بې نیټ هم چلولی شئ. ښه دلته مثلا دا شیان تاسې خلاصوئ، په نیټ بیا خلاص کړئ، بیا له نیټ بیا کار کوي. صحیح ده. اوس زه به یو تغیرات راولم چې څنګه تغیرات به راولم. صحیح شو. سلیکټ معمولي شیانو کې ویډیو باندې زحمت وباسئ، خو ډېره ښایسته ویډیوګانې به تاسې جوړې کړئ. صحیح ښه خو زه هم چې ټایم ضایع نه شي، له ما سره وخت نشته، نو تاسې کولی شئ ځانته ډېر ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ. ښه ګوره هلته ما اشاره ورکړله، نو دا به کپي کړم او دې ځای کې به هم ورکړم. ښه نو را به یو بل شی به ورکړو، دلته به یو دغه به هم ورکړو دوستانو. ښه دا به لږ معمولي شیانو کې غټ وکړئ. ښه چې کله مو غټ کړله نو کلیک کړئ، دا راکش کړئ، دې ویبسایټ ته راولئ. ښه دې ویبسایټ مې چې راوستلی یو تصویر راواخلئ، مثلا چې هر کوم تصویر یې پروا نه کړي، هغه تاسې خپله خوښه ده څه ماډل یې جوړوئ، نو دې برنامې کې تغیرات ورکوئ، دلته هم تغیرات ورکولی شئ. شو نو رابسئ دغه انتخاب کړئ. دا چې مو کله انتخاب کړله خپل د ګوشي څخه یو تصویر راواخلئ چې هر کوم تصویر یې. صحیح زه به دغه تصویر ورکړم. نو دا به معمولي شیانو کې دلته لږ سلیکټ کړو چې دغه هغه سپین نقطې ورکې شي. صحیح شو. دلته یې ووایاست چې دغه پاک شي. دا ګورئ پاک شو. دلته هغه ځایونه لري تاسې پاکولی شئ. اوس ګورئ دوستانو، اوس دا به لږ معمولي شیانو کې کوچنک وکړئ. ښه دلته به ورکړئ. اوس به نور شیان څنګه راخلو دوستانو، دا ډېر شیان لري، دا برنامه ډېر شیان لري. ښه خو اکثر هغه ایډیټ چې دا ایډیټ ما وکړی هغه په دوه برنامو کې وکړه چې دغه راواخلم دلته مو ښایسته کولی هم شي. بیا دا کلیک کړئ، دا چې کلیک کړل دوستانو، دلته په مختلفو شیان چې دا تاسو په نیټ باندې خلاص کړئ، دغه اول ویبسایټ ته ورشئ. اول ویبسایټ چې کله ورغلئ دلته هغه شیان چې ما خلاص کړي په نیټ باندې، ښه دا تاسې خلاص کړئ، بیا له نیټ هم چلولی شئ. ګوره دا ما ټوله په نیټ باندې خلاص کړي دي، بعضې مو خلاص کړي دي، بعضې بندې دي. ښه نو زه به دلته یو څه شیان به راواخلم چې هلته یې ورکړم. دا ګوره دا د هغه ځای دا بند ته زه ورکړم. ښه اوس به دا راواخلو، دلته به هغه شنه خط به خروج کړو، چې کله م دا خروج کړله دا انتخاب کړئ، دا به داسې راکش کړئ، دا نیمایي خروج شو. نو ځکه هغه ویبسایټ کې دا به زه دې سره کې ورکړم. دا به راکش کړو، بس همدومره صحیح ده. ښه دوستانو بیا دا سلیکټ کړئ، بیا وایي انتخاب کړئ، بل شی به راواخلو. دلته اپډیټونه لري، دا اپډیټ یو زه اپډیټ راواخلم. ښه نو زه به دغه اپډیټ به راواخلم، دغه هم ښایسته اپډیټ ده. صحیح ده. نو دا چې مو کله راواخلم دا دلته خپله د پاکوالي ځای لري، مشکل نشته. ښه ګور لکه دا بیا همدغه وسیله چې مو ووله دا چې راکش کړئ، دا به زه دلته ورکړم. صحیح شو. دلته مې چې ورکړئ ډېر ښایسته ډیزاین کې بیا راځي. ښه اوس به لږ معمولي شیانو کې راسو، دغه سوت شوي ګورئ، دا سوت دغه سوت به تاسې ووستئ، دا به لږ شاته راکش کړئ. اوس صحیح شو. ښه اوس یې وګورئ.
دلته لږ زه بیا تغیرات ورکړم، تر دغه ځای پورې شو، بیا هم تر دغه ځای پورې شو. اوس یې ښه اوس ته دا غټ کړم لږ انګلیش باندې. ښه نور شیان به راواخلو، دلته به لاړ شو. دوه به شاته راکش کړي، کله چې مې شاته راکش کړله اوس به دوباره یې کړو، دا دوباره د جمع مو چې مو دا دوباره سوچی شو، بیا به واخلئ دغه سلیکټ به وکړئ. هغه ستاسو خوښه ده چې هر کوم ویډیو تاسو اوس به راخلئ، مثلا نوم لیکاست، یو نوم ولیکاست ښه، نوم چې مو ولیکئ داسې نوم رالی شو. دا به زه چېرته به ورکړم، دغه سر کې به زه ورکړم صحیح شو. دا به زه راکش کړم. نو دوستان دلته جوړ نه لري لکه څنګه دلته صحیح به یې شوم ښه، دلته به زه ورکړم لږ معمولي شیانو کې فشنک به کوم صحیح شو. بیا هم جوړه نه لري، اوس به دلته یې ورکړم، دلته صحیح شو. ښه دوستانو دغه رقم شیانو کې تاسې ویډیوګانې ځان ته جوړولی شئ، ډېره اسانه طریقه ده دوستانو ښه. نو لکه چې څنګه زه راغلم تاسې هم دغه رقم ویډیوګانې جوړولی شئ. نو هغه دوې برنامې تاسو چېرته ډاونلوډولی شئ؟ نو هغه زموږ د تلګرام په چینل کې ډاونلوډولی شئ. دا په پلې سټور کې نشته، سمه ده. دوه برنامې چې اول اپډیټ دویم اپډیټ هغه په پلې سټور کې نشته بالکل. نو د تلګرام په چینل کې ډاونلوډولی شئ. نو طریقه یې ښه یم صحیح ده، په دغه طریقه یې تاسو ډاونلوډولی شئ، سمه ده. نو بیا به دا به زه دلته ورکړم. اوس بالکل دا ویډیو اماده شوه، لکه څنګه ما څخه تېم ځای کې تاسو زحمت وباسئ، ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړوئ ښه. اوس دې به راولم تاسې غوږ ورته شئ. نو بالکل به دا ویډیو جوړه شوه دوستانو ښه. نو یو بل ایډیټ ورکړم. دا یې تاسې په نیټ باندې راخلاصوئ، دا چې په نیټ راخلاص کړله هغه د تاسو مرضي ده نه، په نیټ خلاصوئ که په هغه کې هغه شان یو شان کې جوړوئ هم کېږي صحیح ده. خو بالاخره دوستانو هغه دوه ایپونه چې دي هغه په پلې سټور کې نشته، سمه ده. هغه تاسو زموږ د تلګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ، سمه ده. نو د تلګرام چینل کې موجود دي، هر وخت پراته دي، بیا کولی شئ ډاونلوډ کړئ. طریقه یې زه تاسو ته ښیم صحیح ده. نو همدغه شان کې ډاونلوډولی شئ، ډېر اسانه کار ده، دومره کار نه ده. ښه دوستانو دا مو جوړ کړو، جوړوئ به څنګه دوه انتخاب کړئ، دوه سیمټله یې انتخاب کړله. نو دا به وواستئ، دا چې مو وویله نو دا بالکل له مونږ سره جوړه شوه. تاسې هم کولی شئ دغه شان کې ویډیوګانې جوړه کړئ، لکه چې څنګه ما ته ډېر ملګرو میسجونه کړي وله، کمنټ کې ډېر خلکو راته لیکلي وه چې دا څنګه جوړوې. نو بالکل ما خپله غوښتنه پوره کړله. تاسې کولی شئ دغه شان کې ښایسته ویډیوګانې جوړه کړئ. نو دوستانو ویډیو مو خوښه شول لایک یې کړئ، شیر یې کړئ سره، زه هم خوشحاله شم او تاسې هم خوشحاله شئ ښه. نو دا بالکل جوړه شوه، را بولم تاسې به مو وګورئ. نو بالکل جوړه شوه. دغه دوه ایپونه ګورئ، دا هم زموږ په ټلګرام چینل کې شته، دا هم زموږ د ټلګرام په چینل کې موجود ده، دا هم زموږ د ټلګرام چینل کې موجود ده ښه. نو را به شئ ښه دوستانو، را به شئ خپل ټلګرام ته به راشئ. کله چې ټلګرام مو خلاص کړئ نو راشئ، هغه د سر لیک به ولیکاستئ، هغه کوم نوم چې زه لیکم تاسې دغه نوم ولیکاستئ. نو کولی شئ زموږ ټلګرام چینل کې دغه دواړه ایپونه هلته ډاونلوډ کړئ ښه. دا بل چېرته نه پیدا کېږي، یوازې زموږ د ټلګرام په چینل کې پورته شوي دي ښه. نو را به شئ دوستانو ولیکاستئ، زموږ د ټلګرام د چینل نوم ولیکاستئ ښه. نو چې ټلګرام چینل نوم ولیکئ نو ډایرکټ به هغه ایپونه تاسې راپورته کوي ښه. نو په دغو درو چینلونو کې پورته شوي دي صحیح دوستانو ښه. دغو درو چینلونو کې پورته شوي دي. نو را به شئ دغه چینل ته به راشئ، دغه چینل کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړل دوستانو ګورئ دلته ورسره لیکل شوي هم دي، او لاندنۍ برنامه دا ده، دویمه برنامه هغه ده صحیح شو. نو دلته تاسې ترلاسه کولی شئ، ډاونلوډولی شئ، بیا کولی شئ جوړې کړئ ښه. او درېیم برنامه چې ده دوستانو هغه تاسې له پلې سټور څخه ډاونلوډولی شئ، هغه په پلې سټور کې موجود ده، او دلته زموږ د ټلګرام چینل کې هم پورته شوی ده صحیح شو. او دا کوم نوم چې ما ولیکئ دغه نوم ولیکاستئ، بس ډایرکټ زموږ د ټلګرام چینل راپورته کوي. ټلګرام مو جوړ کړئ، ټلګرام ډېر مهمه شی دی صحیح شو. نو چې کله مو ولیکئ دوستانو ګورئ دغه نوم چې مو ولیکئ دغه درې چینلونه راپورته کوي. بیا تاسې کولی شئ په دغه درې چینلونو کې را ډاونلوډ کړئ. ښه دوستانو
دغه ځینې ملګري زموږ یوټیوب چینل ته راسي فکر کوم ستا نه خلاصېږي صحیح شو. او ګورئ دوستانو زه یو خبره تاسو ته وکړم هر وخت چې مې ویډیو اپلوډ کړله ومه کتله صحیح شو. ګورئ دا د لایک ځای ده ښه او دا د سبسکرایب ځای ده صحیح شو. نو هر ویډیو چې ګورئ دوستانو که چینل نه یې فالو کړی درسره فالو کړئ چې اوله نوې ویډیو ته تاسو پورې ورسېږي صحیح شو. او هر ویډیو چې موږ درسره لایک یې کړئ او زموږ یوټیوب چینل درسره فالو کړئ چې اوله نوې طریقه د تاسو پورې ورسېږي صحیح شو. نو دا چې دی دوستانو بیا سبسکرایب ځای ده چې دغه تاسې چینل مو سبسکرایب کړئ اوله نوې ویډیو په تاسو پورې رسېږي ښه. نو بیا راسئ بیا دا ځای واسئ دا ځای چې مو وویله نو چینل فالو سو نوې طریقه راسي هغه نوې طریقه تر تاسو پورې رسېږي صحیح شو. دا د لایک ځای ده دلته به لایک ورکړئ صحیح ښه. زه به هم خوشحاله شم که کمنټ مو کوئ کمنټ هم راته ولیکئ صحیح ښه کومه غوښتنه مو درلودله. او که غواړئ دغه ویډیو خپل ملګرو ته واستوئ شیر یې کړئ کوم ویډیو مو خوښ شوله نو دا د شیر بټن ووهئ شیر بټن چې مو وویله نو دلته وټساپونه شیان راپورته کوي بیا کولی شئ خپل ملګرو ته یې ورواستوئ ښه. کوم ویډیو خوښه شوې دوستانو درسره لایک یې کړئ او درسره شیر یې کړئ د دوستانو پورې هم ورسوئ ډېر د مزې ویډیو ده دوستانو ښه. او ځکه چې موږ په چینل کې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو تر څو چې تاسو ترلاسه کړئ صحیح شو. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ په دعاګانو کې مې هېروئ تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښه وختونه ټول دوستان ولرئ.